دوستانو هر وخت چې په یو مجلس کې ناست یاست، په یو محفل کې ناست یاست او ټلیفون درته راسي، دوستانو کوشش وکئ ټلیفون د دې ملګرو په منځ کې مه اټینډوئ. کوشش وکئ د باندې ووځئ، ځکه که تاسو دلته ټلیفون پورته کړ او دا سړي سره مجلس شروع کړ، نو ستاسو د ملګرو چې هر مجلس شروع و هغه تا سره ور ګډ وډ کړ. ځکه نن سبا هسې هم خلک دومره په ټینشن کې دي، دا ستاسو د ټلیفون په وجه که ته بیا ټلیفون بند کړې، یوه ته ولاکه په یاد وي چې د کومه ځای څخه ما مجلس شروع کړی و، پر کوم ځای مې ختم کړی و او له کومه ځای څخه یې بیرته شروع کړم. نو دوستانو دا ټولنیز ادب دا دی چې تا ته که ټلیفون راغی، که غیر ضروري ټلیفون و، خلکو ته معلومیږي د کمپنۍ ټلیفون هم راځي، د هر چا ټلیفون داسې که غیر ضروري ټلیفون وي خو بند یې کړه، موبایل هم بلکل پسې بند کړه. که ډېر ضروري ټلیفون وي، که ډېر ضروري وي د باندې وځه، که داسې لږ ضروري وي ورته ووایه چې زه په مجلس کې ناست یم، فقط یوه خبره ورته وکړه، بیا بعد کې زه ټلیفون درته کوم. صحیح دی؟ او خپل موبایل سایلنټ کړه یا بند کړه چې دوه مره بیا د بل چا ګینټۍ نه درځي. اول خو مجلس هدف دا دی که ته په یو مجلس کښېنې خپل موبایل دې سایلنټ کړه، ستا د موبایل د ګینټۍ په وجه دا موبایل د خلکو مجلس سره ور ګډ وډ نه کړي، د دې ملګرو مجلس سره ور ګډ وډ نه کړي. نو دوستانو ډېر پام کوئ، ستاسو د یو ټلیفون په وجه دا مجلس سره ګډ وډ کېږي. دوستانو راڅخه خفه نه سئ. تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ. مننه.